قسم د کرایو سیدا بدبخت پښتانه دنیا برا غرزند کله تخت پښتانه که وخت راغو د هر ظلم حساب بدر نه اخلم لیکي لګیا دستا هر و سخت پښتانه او یا خدایا په پښتون نور د امن صادر خور کا ودا سے در په در بتر کوم وخت پښتانه یا خدایا په پښتون نور د امن صادر خور کا ودا سے در په در بتر کوم وخت پښتانه مشرانو په اجازت سره چې دستا جبر او زیاتی امتحان اخلم دستا جبر او زیاتی امتحان اخلم او د خپل حوصله امتحان اخلم دا زما خاموشي وجه ير نه ده یا سړی دا د امتحان اخلم دا زما خاموشي وجه ير نه ده یا سړی دا د امتحان اخلم په خلوای چې مې هر سل تا جار خو یار نن دې په بوسه امتحان اخلم په خلوای چې مې هر سل تا جار خو یارا نن دې په بوسه امتحان اخلم په جمعات کې د ایمان ساتل آسان وي لمولا په مې کدي امتحان اخلم په جمعات کې د ایمان ساتل آسان وي لمولا په مې کدي امتحان اخلم دل ریش صاحب ملامت را ته هر ولی دشي چې د کومې ادارې امتحان اخلم ملامت را ته هر ولی دشي چې د کومې ادارې امتحان اخلم با استخیل مګند مور په سر باچایم هر بیګه سبا دغه امتحان اخلم چې په ما سخت وي او دل په خفګان نو ورزي نا د اشک می کله په جانان نو ورزي چې په ما سخت وي او دل په خفګان نو ورزي نا د شک می کله په جانان نو ورزي په ما هغه خلق لګوي فتوی د کوپر چاته چې خپل کلمه د ایمان نو ورزي په ما هغه خلق لګوي فتوی د کوپر چاته چې خپل کلمه د ایمان نو ورزي هغه څوک نور دی چې یاري کې په یار سرور کوي چې وی خبر رکیب پلور د تاوان نو ورزي هغه څوک نور دی چې یاري کې په یار سرور کوي چې وی خبر رکیب پلور د تاوان نو ورزي ساده پاده د رنگ تور د خو کمال سړای دا هسه څنګه ته وچ په وچ دا یاران نو ورزي ساده پاده د رنگ تور د خو کمال سړای دا هسه څنګه ته وچ په وچا دا یاران نو ورزي او دای له داوه د مسلمان کوي ته ګوره کنه دای لا داوه د مسلمان کوي ته ګوره کنه ز پر شکیم ما پر شکم د انسان نو ورزي پراتلو هر چاته قربان ور کلای وایم خو د چا پتلو به استخیل مګن تارمان نو ورزي